د بغلان په اندراب کې د خپلمنځي نښتې له امله 15 تنه طالبان وژل شوي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. په بغلان کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د طالبانو دوه ډلو د اندراب ولسوالۍ په خارپوشته کلي کې نښته کړې ده. د دغو سرچینو پنجشنبه د وري پر 18 هشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دغه نښته کې د اندراب د سلا ټولولو قماندان او 4 طالبان وژل شوي دي. د سرچینو په وینا دا پیښه هغه مهال شوې چې یو شمېر طالبان غوښتل چې د اندراب د سلا ټولولې قماندان کور تلاشي کړي. سرچینې زیاتوي چې د دغه قماندان کسان 3 طالبان نیولي هم دي او نور له سیمې تښتېدلي دي. په اندراب کې د طالبان سیمه ییزې مسؤلان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلي ده چې په دې وروستیو کې د هېواد د بېلابېلو سیمو کې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي نښتې دوام لري. دوستانو زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر تر بیا ښې چارې.